والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الفاتحة دا مکی سورت تے په مکه معظمه کې د دې سورت نزول شوی دی. په ترتیب مصحفي د قرآن کریم په ترتیب کې دا سورت وړاندې سورت دی. او په نزول کې دا سورت 5 نمبر سورت دی. دی سورت کې و آیاتونه دي او یو پکې رکوع ده. د مفسرینو طریقه دا ده د قرآن کریم د شروع نه مخکې سبازي آداب ذکر کړي چې د هغې تعلق د قرآن کریم سره دی او هغه آداب د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره د رمضان او د روزې په درس کې بیان شیو. د قرآن کریم متعلق سبازي اصول ذکر کیږي. اوسو مقصدی خبرې موږ دا غین راواخلو. رومبنه خبره قرآن کریم کې دو قسم سورتونه دي. یو سورتونو ته مکی سورتونه وایي او دویم قسم سورتونه هغه ته مدنی سورتونه وایي. نو مکی سورت دا کم سورت ته ویل کیږي او مدنی سورت دا کم سورت ته ویل کیږي. دې کې اهل علم وګت
تفصیل کړی دی یو دو خبرې به مونږ د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره بیان کو دو فرقونه هغه یو فرق دا دی مکی صورت دا هغه صورت ته وایي چې د هغې نزول په مکه معظمه کې د هغې نزول شوي وي یعنی کوم صورت چې په مکه معظمه کې نازل شوي وي نو هغه صورت ته چې کوم دی مکی صورت وایي او کوم صورت چې په مدینه الرسول مدینه منوره کې نازل شوي وي نو هغه صورت ته مدني صورت وایي یا بعض اهل علم داسې لیکلي دي دویم فرق داسې لیکلی دی چې مکی هغه صورتونو ته وایي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوي وي نو هغې ته مکی صورتونه وایي هغه صورت که بیا په هر ځای کې نازل شوي وي په مکه کې نازل شوي وي د مکې نه بار حدودو کې غیر شاپیره په نورو مواضعو کې نازل شوي وي خو چې د هجرت نه مخکې نازل شوي وي نو هغه صورت ته مکی صورت وایي او کوم صورت چې د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته نازل شوي وي نو هغې ته مدني صورت وایي د هغې دپاره مثال دا دی قرآن کریم کې الله رب العالمین یو آیات ذکر کړی دی الیوم اکملت لکم دینکم دا آیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو اتیا ورځې مخکې نازل شوی دی او د دې آیات نزول په مکه کې شوی دی او حال لا دی چې دې آیات ته خلق مدنی آیات وایي مکی آیات ته دخل نه وایي دا فرق اهل علم ذکر کړی دی دویم چې مدنی هغه صورتونه دي چې هغه هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته نازل شوي وي هغه په هر ځای کې وي او مکی صورتونه چې د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوي وي هغه د مکی صورتونه وایي او دریم فرق اهل علم دام ذکر کړی دی چې مکی هغه صورتونه ته وایي چې په هغې کې د صبر خبرې زیاتې وي د دنیا نه د بېرغبتۍ خبرې پکې زیاتې وي او د آخرت خبرې پکې زیاتې بیانېږي تکلیفونو باندې صبر کول د عقیدې مسائل دا پکې زیات بیانېږي دغه صورت ته چې کوم دی مکی صورتونه وایي ځکه په مکه کې تکلیفونه زیاتو مصیبتونه پریشانی وي د کافرانو طرف نه قسم طریقو سره عذابونه مسلمانانو ته ملاوېده نو په مکی صورتونو کې به وخت په وخت الله رب العالمین د صبر په باره کې آیاتونه رالیږل چې صبر کوي د دنیا باره کې آیاتونه چې ګوره دنیا فانی ده او دنیا به پاتې کېږي د دنیا همیشه د یو انسان نه ده او هر چې مدني صورتونه دي نو په هغه کې د جهاد مسائل عام احکام اپا کې زیات بیانېږي څو فرقونه اهل علم ذکر کړي دي نورم ګڼ تفصیل دې باره کې اهل علم لیکلی دی چې مکی کوم صورت ته وایي مدني کوم صورت ته وایي دمه ضروري خبره د قران کریم د درس نمخ کې اعوذ بالله ویل د قران کریم تلاوت نمخ کې اعوذ بالله ویل
په مانځ کې سړی ودرېږي اعوذ بالله ویل یا د قرآن درس نمخ کې اعوذ بالله ویل د دې اعوذ بالله متعلق یو څو مسائل اهل علم لیکلي دي. لومبنۍ مسله د اعوذ بالله ویل تعوذ پناه حاصلول په الله سره د دې حکم څه دی؟ د قران کریم د یو آیات نه معلومیږي چې اعوذ بالله ویل د قران کریم د قرات نمخ کې د درس نمخ کې د قران د رسول نمخ کې اعوذ بالله ویل لا فرض او لازم دي. دلیل په دې باندې څه دی؟ دلیل په دې باندې د قران کریم د آیات دی. الله رب العالمین فرمایلی خپل پیغمبر ته چې اے پیغمبره فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اے پیغمبره وای کله چې ته اراده وکې د قران کریم درستو نو ته اعوذ بالله وایا. د شیطان نه چې کوم دی پنی حاصله ک په الله سره، ځکه شیطان یو غټ دشمن دی. شیطان د الله بندگان د الله بندګۍ ته نه پریزي. شیطان د الله بندگان نیک عمل ته یو نیکۍ ته چې کوم دی نه پریزي. نو پیغمبر ته الله حکم کوي چې اے پیغمبر اعوذ بالله وایا. دویم دلیل د دې باره کې چې اعوذ بالله ویل د قران د درس په شروع کې د قرات په شروع کې په مانځ کې سر کې اعوذ بالله ویل لازم دي. دلیل په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل لی. د الله د نبی نه دا څوک نشي ثابتولی چې د الله نبی د قرآن تلاوت کړی وي او په اول کې اعوذ بالله نه ویلي. د الله د نبی نه دا څوک نشي ثابتولی چې د الله نبی د قرآن درس کړی وي او په سر کې اعوذ بالله نه ویلي. دا څوک نشي ثابتولی چې د الله نبی په مانځ باندې شروع کړی وي او په سر کې اعوذ بالله نه ویلي. دا د الله د نبی عمل په دې باندې دلیل دی. اعوذ بالله فیدی اهل علم ذکر کړی دي. اعوذ بالله ویل دي کې فایده څه ده؟ یو فایده په دې کې دا ده چې د انسانانو دشمنان دا په دوه قسم دي. یو چې کوم دي ظاهري دشمنان دي او بل باطنی دشمنان. ظاهري هغه دشمن چې هغه ښکاري تا د ظاهري دشمن نه انسان چې بچ کیږي په اسلحه باندې د دنیا په ساز او سامان باندې انسان د ظاهري دشمن نه ځان بچ کولی شي. خو دویم قسم دشمن زمونږ هغه باطنی دشمن دی چې هغه شیطان دی. د باطنی دشمن نه چې بچ کیږي نو په اعوذ بالله باندې به بچ کیږي. اعوذ بالله به بار بار وی بار بار اعوذ بالله وی الله پکار دی. ځکه د شیطان کوشش دا دی چې انسان نیک عمل کوي. د هر نیک عمل په شروع کې شیطان انسان ته وسوسه اچي. کله په یو طریقې سره، کله بلې طریقې سره، کله بلې طریقې سره. کله چې یو انسان د قرآن تلاوت کوي، قرات کوي، درس کوي، اعوذ بالله وایي. د اعوذ بالله ویل په دې کې دومره طاقت ته قوت دی. د دې په وجه باندې شیطان چې کوم دی او تختی حدیث کې راځي او هغه ویل کیږي. داسې ویل کیږي لکه څنګه چې مالګه د الله نبی وایي یو انسان په اوبو کې واچي او مالګه په اوبو کې ویلی شي. د اعوذ بالله ویلو په وجه باندې شیطان داسې ویل کیږي او هغه د داسې تکلیف رسي. بل فایده د اعوذ بالله ویلو دا ده اعوذ بالله کې بنده خپل رب ته عاجزي کوي. ځکه الله رب العالمین په دې زیات خوشاليږي چې یو بنده الله ته عاجزي کوي. اعوذ بالله ویل په دې کې بنده خپل ځان رب ته عاجز کوي چې یا الله زه خو اسم نیم، زه خو ډیر کمزورم بے وسم او یا الله ز پتا سره پناه حاصلوم. کته مې د شیطان نه بچ نکې نو زما د پاره د بچکور ولا بل څوک نشته.
یو قسم دی کې عاجزی ده. درېمه فائدہ اهل علم دا ذکر کړی ده اعوذ بالله ویلو کې دې کې درېمه فائدہ ده امتثال امر الله ورسوله. دا د الله او د الله د رسول په حکم باندې عمل کولی. اور یو انسان اعوذ بالله وای اعوذ بالله دی اووی نو پدې باندې ته دا فائدہ ما حاصل شو چې تا د الله په حکم باندې عمل وکړو، تا د الله د نبی په حکم د الله د نبی په طریقه باندې تا چې کوم دی عمل وکړو. اعوذ بالله ویل کې ډېری فائدې دي. د دې وجنه الله رب العالمین پیغمبر ته حکم کړی دی چې اے پیغمبر کلم چې قران لولي، قران بیانې، قران په مانځ کې وی نعوذ بالله وایا. نو مونږ تم دا حکم دی چې اعوذ بالله ویل د په هر وخت کې پکار دي. د دې وجنه حدیث کې راغلي دي د الله نبی فرمایلی دي چې کله تاسو ته شیطان د یو نیک کار په باره کې وسوسه درچي نو تاسو اعوذ بالله وایي او ګس طرف ته معمولی غونټې لګ لګ توکانې اوته کوي. د دې اعوذ بالله په وجه باندې به تاسو نه شیطان چې کوم دی وتختی. بیا د اعوذ بالله درې طریقې حدیث کې راغلي دي. به ان شاء الله سبا درس کې د الله په توفیق سره بیان شي چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله ویل دا نو سلور طریقې حدیث کې راغلي دي. ښه په سلور طریقو سره اعوذ بالله نقل. اول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. یو طریقه حدیث کې راغلی ده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. یا الله ز پناه غواړم په الله سره داسې الله چې اوریدونکو دی او کوی آزاد دی. د شیطان رټلی شي نه پناه غواړم چې الله د شیطان نه مې بچ کی. من نفخه د شیطان د پوکینا، ونفثه او د شیطان د پوکنا، وهمزه او د شیطان د وسوسینا. درېمه طریقه حدیث کې دویمه دا راغلی ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه. دا دویمه طریقه. او درېمه طریقه اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. دا درېمه طریقه ده. او سلورمه طریقه او سلورم قسم الفاظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دا سلور طریقو سره الفاظ په حدیثو کې د اعوذ بالله متعلق ذکر دي. اول طریقه د الفاظ اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه. دا بهتره طریقه ده. که زیات حدیثو کې د الفاظ راغلي دي. دویم الفاظ د اعوذ بالله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. دا دویم طریقې سره الفاظ. دریم الفاظ دا سره راغلي دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. او سلورم الفاظ په حدیث کې بدی طریقې سره راغلي دا کوم چې موږ عام په عرف کې وو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دا هر طریقه چې وې په کومه طریقې سره د الفاظ کو ویل شو نو بدی کې برکت ډیر دی، بدی کې خیر چې کوم دی زیات دی. اعوذ بالله ویل پکار دی. الله رب العالمین موږ د شیطان د شرونو، د شیطان د وسوسو، د شیطان د فتنو نه چې کوم دی په خپل فضل او رحم باندې وساتي. سبحانك اللهم وبحمدك.